اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وختل منن یو موضوع د سره شریک کړم، هغه دا چې د اسلام د بختور او منور پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو مبارک نبوي سنتونه چې اوس له خلکو پاته دي، له تاسو سره شریکه کړم دا خبره تر څو یې موږ و تاسو په خپله عملي کړو او له نورو خپلو دوستانو خپلو خپلوانو سره دا خبره شریکه کړو، ځکه موږ و تاسو د فتنو په زمانه کې او په دې زمانه کې د یو پیغمبري صلی الله علیه وسلم مبارک سنت ژوندي کول څومره اجر لري په پای کې به درته ووایو. هسې خو ډېر اهم مبارک سنتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند اهداف او لارښوونې د امت له خلکو پاته دي، که څه هم داسې وفاداره امتیان شته چې د ټولو مبارکو نبوي سنتو د عملي کولو توفیق الله جل جلاله ور په برخه کړی ده، خو بیا هم ځینې سنتونه چې عموما ترک ښکاري باید موږ تاسې هغه په خپل ژوند کې سر له ننه عملي کړو، تر څو هغه ستونزې چې د ژوند موږ او تاسې ورسره مخامخ یو له دې ستونزو او کړاوونو نه پرې خلاص شو. هوکې قدرمنو، د اسلام د منور پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ملګري چې وو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم و اجمعین، هغوی هر یو به کوشش کاوه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو وړکی سنت هم ترېنه پاته نشي، خو موږ خلک له ډېره بده مرغه چې بېلابېل خلک اوس پیدا شوي دي د ډېرې پوهې له وجې نه، هغه بیا وایي چې دا سنت دي، استغفر الله، زه فرض کوم واجب کوم، خو که سنت ونه کم څه خبره ده؟ سبحان الله، استغفر الله، ډېره د تباهي او بربادي خبره ده. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارکه سنتونه چې یو له هغوی نه به دا و چې کله به مؤذن اذان کوو د کلماتو پرلپسوالی به یې کاوه او سامع یا اوریدونکي به همهغه کلمات کټ مټ ویل، ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د مؤذن ځواب ته غږ ته ځواب ورکوي نو هموغومره اجر او ثواب به دی هم مومي. دوهم، کله به چې شپه شروع کېدله د دواړو جهانو اقا او سردار صلی الله علیه وسلم مبارک به شپه په 2 رکعتو نفلو باندې پیلوله. دریم دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به خوراک په 3 ګوتو کولو، زموږ خلک اوس په 4 ګوتو یا 5 ګوتو باندې او یا خو اوس له راسه بله یې دا چې په کاشوغ او پنجو باندې خوراکونه کوي. الله دې موږ ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک سنتو باندې عمل کولو توفیق راکړي. بل به دریم، رسول پاک صلی الله علیه وسلم حکم کړی او دا د هغه مبارک سنت دی چې په تاسو کې دې څوک په ولاړه باندې اوبه نه څښي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم به خپله هم په ناسته باندې اوبه څښلې او باید موږ هم دا سنت عملي کړو. او بل رسول انور صلی الله علیه وسلم به په دواړو په 300 باندې اوبه څښلې، باید موږ هم دا سنت عملي کړو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه سنت عملي کړو، ځکه په اوبو کې 3 شیونه سنت دي. اول دا چې اوبه په ښي لاس څښل، دویم دا چې اوبو ته کتل، دریم په 300 باندې څښل. پنځم دا چې رسول انور صلی الله علیه وسلم به په اوداسه سره ویده کېده، او د موږ خلک اوس له بده مرغه اول خو تر ډېره وخته پورې ناست وي چې د شپې ډېر ناستی د لوط علیه السلام د قوم او د بدو خلکو عادت و، بیا چې ویده کېږي هم نو خلک اودس ماتوي.
ځکه د اسلام او د شریعت احکام دومره کلک او محکم دي که سړی په دې اوداسه باندې ویده شي او مړ شي 1000 کاله بعد 10,000 کاله بعد هم که قیامت راشي او دی بیا په قبر کې راپاڅي په همدغه اوداسه به راپورته کیږي. بل دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سپارښتنه کړې دا د هغه سنت و چې د مسلمان ورور زیارت پښتنې ته به ته په دې خاطر چې د هغه په پښتنه باندې د دواړو جهانو خالق او مالک د کائناتو رضا کیږي. اتم دا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت ده چې هغه به هم له خپلو مبارکو بیبیانو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله، حتی پخلی به یې هم کاوه. خو د موږ خلک اوس ټول کارونه د ښځو بیچارهګانو په غاړه راچولي وی، دا تاسې کار ده. او بل دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دا و چې سپین ویښته به چې کله د چا په مخ کې پیدا شو رسول پاک صلی ورته فرمایل چې غیروها تغییر ورکړه، یعنې له کفارو سره مشابهت مه کوئ. تاسې د یهودو و نصارا عیسایان دا وګورئ، هغوی رنګونه نه استعمالوي، یعنې د شریعت د حکم له مخې نه چې کت ورته وایي هغه د رنګ د تغییر دپاره استعمالیږي. اوس خو دا نن سبا نور شیان کیمیکل راووتل، خدای مو دې پردې کوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دا و چې د نارینهو لپاره به سپینې جامې هغه خوښولې، او دا د ده سنت هم و چې نارینه به سپینې جامې واغوندي. او بل دا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به کله چې له چا سره ملاقات کوو روغبړ به یې ډېر په مینه محبت کوه. دا نن سبا د موږ ته ستړي مشي روغبړونه هم سره خدای دې رحم وکړي بل ډول شوي دي. او بل دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک عادت او سنت لري چې کومه ګوله به ترې نه ولوېدله هغه ګوله به یې بېرته راپورته کوله، کوم خاشاک او خاورې به چې پې پورې وي هغه به یې ورنه لرې کړلې او هغه به یې خواړه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دا لاره چې هغه به د شپې کله ویده کېده نو په ښي اړخ به ویده کېده. سبحان الله، نن چې د طب او ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي هغه چې د دې ښي طرف د څملاستلو څومره مواصفات او ښېګړې درته بیان کړي بیا به حیران شي چې دا څومره ډېرې ښېګړې لري او موږ دا ولې پرېښي او تر کړي دي. بله دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک عادت لرو، دغه سنت دی چې د مریض پوښتنه به یې کوله، چې د مریض په پوښتنه کې څومره اجرونه او ثوابونه دي دا به تاسې در معلوم وي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک عادت او سنت لري چې هغه به یو څوک ولیده چې هغه به خوښ او خوشحاله و، ده به ورته ویل چې الحمدلله، او نوی شی به یې چې کله ولیده او خوشحاله به شي الحمدلله به یې ویل. او کله به یې چې یو څوک ولیده چې هغه به پرنجی کوو نو هغه ته به یرحمک الله ووایي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بل مبارک عادت او سنت دا و چې د لارې نه به یې ضرري شیونه لرې کول. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هر هغه شی چې په لاره کې به شرمښونکي او ضرري شیونه به وو، خزنده به وو، هغه به یې خلکو ته ویل چې ځان د مضرو ډول ډول ضرر رسونکو حیواناتو څخه په
امن کې وساتئ. او بل به رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله چې اوبه څښلې نو هغه به اوبو ته نه پوکول. دا د مبارک سنت او مبارک عمل ده. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سپارښتنه دا ده چې په اجتماعي توګه یو له بل سره همکاري وکړي، د امت د مسلمانانو مشکلات حل کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نکاح په مسجد کې او همدارنګه د خلکو اړتیاوې پوره کول دا د مبارک سنت و چې د قهر زغمل وصیت هم و. او بل په مسلمانانو کې چې ورک شوی سنت هغه دا ده چې وصیت خلک نه لیږي چې ټیپې ټي مړ شي. بل د رسول پاک صلی مبارک سنت دا و چې د جمعې په ورځ لمانځه ته وختي تللو، خو اوس خلکو تر کړي دي. او د رسول پاک صلی دا سنت و چې د ظلم مخنیوی به یې کاوه. اوس یو څوک په بل چا ظلم کوي، خپل ورته ګوري ترې نه روان دي. د رسول پاک صلی سنت دا و چې همسایه ته به یې ډوډۍ وراستوله، اوس نو خدای خبر چې څوک وواستي. د رسول پاک صلی سنت دا و چې تلاوت به یې کاوه، اذکار او دعاګانې. او بل د رسول پاک صلی دا مبارک سنت و چې په مسلمان به یې ښه ګمان کاوه او وایي چې په مسلمان ښه ګمان کوي. او بل دا چې رسول پاک صلی دا عادت مبارک لاره چې د مسلمان دفاع به یې کول او د مسلمان باندې فرض چې مسلمان دفاع وکړي. نو قدرمن ورونو دا صورت باید عملي کړو او نورو قدرمنو مؤمنو ورونو ته یې هم ورسوو تر څو د رسول پاک صلی د مبارکو سنتو ژوندي کول زموږ وظیفه او دنده وګرځي. ځکه رسول پاک صلی مبارک فرمایي چې دا حدیث ترمذي او ابن ماجه روایت کړی چې رسول پاک صلی فرمایي چې که څوک د ما یو سنتونو څخه یو سنت د فساد په زمانه کې را ژوندی کړي، هغه له ما نه وروسته پاتې شوی وي، که څوک یې نه عملي کوي نو یقینا ده لره دومره ثواب، که څوک یې عملي کړي نو یقینا دوی ته دومره ثواب ورکول کېږي څومره چې کسان چې په دې باندې عمل کوي. بله دا چې د دوی په ټولو ثوابونو کې کمی نه راځي، بلکې دی هم په ټولو ثوابو کې ورسره شریک ده. نو رسول پاک صلی فرمایي همدارنګه چې من تمسک بسنت عند فساد الامه فله اجر 100 شهیده. څوک چې د فساد په زمانه کې د ما په یو سنت باندې عمل وکړي هغه ته د 100 شهیدانو اجر او ثواب ده. بعضې علما وایي چې 100 شهیدانو او بعضې وایي چې 0 شهیدانو. الله دې موږ ته د رسول کریم صلی په دې مبارکو سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. بیا مو هم هیله ده چې له خپلو قدرمنو ملګرو سره یې شریک کړئ. که هر چا یو سنت هم عملي کړه موږ تاسو ته بیا اجر او ثواب رسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه.